سلامونه ملګرو، هیله د جوړ او روغ به وئ. د صحت جامې به مو پر تن وي او ورځ مو ښه پیل کړې وي. که ورځ وي او که ماښام وي، نو ماښام مو هم په خیر پیل کړی وي، دا هیله لرم. زما نوم متیولا زیرمل دی. زه تاسو ته د پایتان د یو کمپلیټ کورس سره راغلی یم. غواړم خپلو افغانانو ته، هغه کسان چې کمپیوټر ساینس وایي او د کمپیوټر ساینس علاقه‌مند دي، داسې یو کورس وړاندې کړم او داسې یو کورس ترتیب کړم چې دوی هغه کومې ستونزې چې پروګرامینګ کې لري هغه له منځه یوسي. ګورئ، که تاسو فکر وکړئ یو کس چې یو نوی سکیل زده کوي، هغه کس به زیاته خواري کوي، هغه کس به زیات کورسونه تعقیب کوي او دی مجبور دی چې خارجي کورسونه هم تعقیب کړي، کوم چې ژبه یې انګلیسي ده او زموږ ډېر افغانان وروڼه له انګلیسي سره بلدتیا هم نه لري. نو ما 3 کاله تر مخ پایتان پروګرامینګ سټارټ کړل. هغه وخت مې پایتان کې کار شروع کړ، خو د هغې ورځې نه تر اوسه پورې زه پایتان کې کار کوم. پایتان کې پروجیکټس هم لرم او سرټیفیکیټس مې هم اخیستي دي. ما ډیری خارجي کورسونه، داخلي کورسونه تعقیب کړي دي. ما تقریبا که درته ووایم تر 15 زیات کورسونه ما کمپلیټ کړي دي او ما به پای ته رسول، خو د دې ټولو تر شا یو علت پروت و. ما به چې کله یو کورس تعقیب کولو، هغه کورس به اول خو به مکمل پیدا کېدلو نه، بیا به چې پیدا هم شو، په هغه کورس کې به داسې موضوعات نه وو چې هغه په ریل ورډ پروجیکټ کې استعمال شي. ډیری که زه چې کله پایتان مې تر اخره پورې ورسوه، تر اډوانس پورې، نو کله چې ما په پروجیکټس باندې پیل کولو، د کسانو د نورو ډیولپرز پروجیکټ مې چې کتلې، نو هلته به دوی داسې ټاپکس استعمالول، مطلب داسې یو شیان به استعمالول د پایتان اړونده وو، خو ما به نه وو لیدلي. نو ځکه به زه مجبور شم چې یو بل ټوټوریل یا یو بل کورس تعقیب کړم. نو د دې ټولو کورسونو هغه څه ما راټول کړي په دې کورس کې چې تاسو بیا بل کورس ویلو ته ضرورت ونه لرئ. مطلب دغه یوازینی کورس دی چې تاسو به د پایتان وروستنۍ ویډیوګانې ګورئ، بیا به په پایتان کوم موضوع پسې سرچ نه کوئ، ځکه پایتان ما تاسو ته مکمل کورس راوړی دی. داسې یو کورس چې د 0 نه واخله او تر اډوانس لیول پورې به وي. د دې کورس خوبي دا هم ده چې دا کورس به یوازې سنټکس زده کول نه وي. دغه کورس کې تاسو ته زه پریکټیسونه درکوم، تاسو به پریکټیس کوئ، تاسو به هره ورځ تقریبا نیم ساعت 1 ساعت زما هغه کوم کورنۍ دنده مې چې درکړې ده په هغې به کار کوئ. او د دغه کورس اډوانس لیول چې کوم دی، ما ګرئ که تاسو فکر وکړئ، ډیری کسان پایتان زده کوي، پایتان یې زده کړی وي، خو بیا چې کله دی پروجیکټس ته لاړ شي، هلته دی پروژې نشي کولی. ډیری کسان ګره تاسو که فکر وکړئ، همدغه ډول زه خپل هغه تجربې زه درته سره شریکوم په دغه ویډیو کې. یعنې کله به چې ما خپله پایتان کورس تکمیل کړ، د ما سره به د پروجیکټ آیډیا نه وه. زه به په دوی نه پوهېدم چې څنګه او له کومه ځایه شروع وکړم. ما ټوټوریلز خلاص کړ، خو اوس کوم شي ته ادامه ورکړم او کوم شي کې ځان ورسوم. بیا به وروسته بیا سرچ پسې کوو. خو ګورئ، زه د تاسو د خدمت لپاره راغلی یم او زه به خامخا تاسو ته هر څه ښایم. دغه اولنۍ ویډیو چې کومه ده، دا د روډ ماپ ده. زه تاسو ته د 0 تر هیرو پورې ټول روډ ماپ همدغه ویډیو کې تشریح کوم. هیله د زړه مه ورسره تنګوئ، ځکه روډ ماپ داسې یو شی دی، بدون د روډ ماپ مطلب داسې یو مثال لري لکه هغه ماپ چې کوم دی، ګوګل ماپ، چې بدون د هغه څخه مطلب حرکت کول. که ته غواړئ له خوست څخه کابل ته لاړ شي، خو که تا ته لار نه وي معلومه، نو ته به ډېر خسته شي په لار باندې. خو که چیرې ته په ګوګل ماپ کې دغه د خوست نه تر کابل پورې دغه کوم ماپ چې کوم دی، کومه لار چې کومه ده، دغه ته وګورې، نو ته به هیڅ خسته نه شي او ته به ډېر په طبیعت باندې لاړ شي. نو روډ ماپ دومره مهم شی دی. زه تاسو ته مې
ډیر خوندور ټاپک سره وړ دي. وروسته کله مو چې پایتان خلاص کو د هغې څخه وروسته به موږ ډیټابیسز وایو په خپله پایتان لنګویج کې. پای 26 کوم جی آی یا ګوي ډیولپمنټ دی هغه به زه تاسو ته وایم چې تاسو څنګه یو ریل ورلډ پروجیکټس او ډیټابیسز جوړولی شئ په پایتان کې. او د هغې څخه وروسته کوم کسان چې HTML CSS ان جاوا سکرپټ یې زده کړي دي نو د هغې لپاره زه جینګو فریم ورک ورته وایم. جینګو فریم ورک از ا پاورفل فریم ورک دی. دا نن ورځ زیات استعمالېدونکی فریم ورک دی. ګوره موږ PHP لاراویل هم لرو خو هغه چې دی هغه ډېر پخواني شی دی. هغه اوس وخت ډیری څوک نه استعمالوي. اوس وخت کې فریم ورکس ډېر مخته تللی دی نو فریم ورکونو باندې کار کوئ. نو زه تاسو ته د جینګو فریم ورک چې خپله پایتان سینټکس کاروي دا به زه تاسو ته وایم. همداسې APIs وایو، همداسې AI او ماشین لرنینګ ته ځو. که په راتلونکي غواړئ چې AI او ماشین لرنینګ کار وکړئ زه به تاسو د دې سره هم بلد کړم او دغه ټوټوریلز په همدغه چینل کې تاسو خامخا پیدا کړئ. زه راځم د روډمپ په طرف. تاسو هیله کوم خسته نشئ. روډمپ به خامخا زه تاسو ته وایم چې اول به دا کوو، بیا به دا کوو، بیا به دا پروجیکټس ترسره کوو، بیا به هم مخته ځو. نو روډمپ دی همدغه کال چې دی 2026 د جونوال تاریخ دی. نو دا کورس چې ما سٹارټ کړ اوس نن اولنی موضوع چې کومه ده د موږ کورس په دریو برخو ویشل شوی دی. یو پایتان بیسکس دی، بل انټرمیډیټ دی او بل هم اډوانس دی. په بیسکس کې به موږ دا ویو چې پایتان څه ته وایي، ولې زده کوو، اصلا د پایتان څه معنا، انسټالیشن به یې کوو، وریبلز به پیژنو، ډیټا ټایپس به پیژنو، همداسې ټایپ کاسټینګ، انپوټ ان آوټپوټ او کامنټس به پیژنو. د هغې څخه وروسته به موږ یو ریل ورلډ پروجیکټ ترسره کوو چې دغه کوم ټاپکس چې دي دا پکې امپلیمنټ شي. کنډیشنز یا کنټرول فلو چې کوم دی دغه موږ وایو په دې کې لوپس دي، بریک دی او دغه کوم کیبورډز چې کوم دي بیا به هم ریل ورلډ پروجیکټ سره کوو. زه نه غواړم چې ویډیو مې ډېره اوږده شي نو دا به ټول موږ او تاسو په راتلونکي ویډیوګانو کې وایو. فنکشنز ان ماډیولز دي چې دا انټرمیډیټ پایتون دی. نو په دې کې به موږ فنکشنز پیژنو، ارګیومنټ، پارامترز، همداسې نور ماډیولز. په خپله به ماډیول کریټ کوو او یو پروژه به هم کوو. موږ ډیټا سټرکچر لرو، ټول ډیټا سټرکچر به هم وایو. او اوپ آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ دا ډېر مهم دی. د کله چې ته غواړې په ریل ورلډ پروجیکټ کې کار وکړي، مطلب غټ غټ پروژې جوړې کړي، نو ته به خامخا اوپ کانسیپټ چې هغه کلاسز دي، آبجیکټس دي، کنسټرکټر ده، نو دا به خامخا تاسو استعمالوئ. پولیمارفیزم، انکپسولیشن. ګورئ ما دغه کورس خو دغه کورسونه به ډېر زیات تاسو وینئ په یوټیوب کې، خو دغه کورس هغه څه ما راټول کړي دي چې په نورو کورسونو کې زیات کسان تاسو ته نه وایي. یعنې دلته به تاسو پایتان ماستر جوړیږئ. فایل هینډلینګ ان ایرر هینډلینګ دا هم وایو موږ په همدغه کې، دغه ټول وایو. او اډوانس پایتان به وایو چې هغه لمډه فنکشنز دي، ماپ، فلټر، ریډیوس دا هم فنکشنز دي د موږ سره. او جنریټرز، آیټریټرز، ډیکوریټرز دغه ډېر مهم کنسپټونه دي. کله چې ما په ریل ورلډ پروجیکټ کې کار شروع کړم، مطلب غټ غټ پروژې ما ترسره کړلې، زه به تاسو سره پروژې خپلې شریکې کړم بیا. نو دغه ډیکوریټر، دغه آیټریټرز، دغه جنریټرز دا بیخي زیات استعمالیږي. ملټي تھریډینګ، ملټي پروسیسینګ دا به زه تاسو ته ټول وار په وار وایم. ګورئ دغه برخه ما ډېره مهمه تاسو ته راوړې ده. درې کسان چې کله اوس یو ټوټوریال خلاص کړي د هغې څخه وروسته بیا دوی نه پوهېږي چې کومه برخه کې زه کار وکړم، څنګه زه وکړم، په څه شي کې دغه خپل پایتان زده شوی پایتان امپلیمنټ کړم. نو د دې لپاره زه به تاسو ته دغه 6 ټاپکس چې هغه به ځان زده کورسونه وي په همدغه چینل کې تاسو پیدا کولی شئ انشاءالله تعالی. وروسته چې ډیټابیس پروګرامینګ به زده کوو، خپله پایتان به په دغه کې امپلیمنټ کوو. جی آی ډیولپمنټ چې هغه پای 26 اوس نن ورځ کوم جی آی اپلیکیشنز، ډیسکټاپ اپلیکیشنز چې تاسو وینئ هغه په همدغه پای 26 کې جوړ شوي دي. ویب ډیولپمنټ لپاره جینګو موږ استعمالوو، دغه هم په همدغه چینل کې په همدغه چینل، یعنې په همدغه یوټیوب چینل کې به تاسو خامخا پیدا کړئ چې هغه د خپل افغانانو لپاره ما جوړ کړی دی. فری کوډ هب پی اس په نوم باندې دی. ماشین لرنینګ اینډ ای آی دې ته به ورځو. ډیباګینګ ان ټیسټینګ ته به ورځو.
دغه کوم مهم موضوعات چې کوم او هغه مین روډمپ چې کوم دی دغه کورس چې راتلونکي ویډیوګانې کې به موږ خامخا دغه خپل روډمپ امپلیمنټ کوو او د هر ویډیو په وروستۍ برخه کې به تاسو خپل تمرینونه پیدا کړئ او تمرینونه ماته کوئ او په کمنټس کې به راستوئ او زه به په دې باندې ډېر خوشحاله شم. نو هیله ده چې چینل سبسکرایب کړئ او هغه د بیل کومه آیکن چې کوم دی هغه کیکاږئ تر څو زما هغه ویډیوګانې چې زه په لنډ وخت کې تاسو ته اپلوډ کوم تاسو پورې در ورسیږي. زه تقریبا په یوه هفته کې 3 یا 4 ویډیوګانې اپلوډ کوم. نو خامخا تاسو همدغه کورس تعقیب کړئ او مه ورسره ستړي کیږئ نو تاسو به بیا بل کورس ته لاړ نشئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان. هیله ده چې وخت به مو په خیر تیر کړئ.